او د جاهلیت په زمانہ کې با د میاشتې ته ډېر په کم نظر باندې کتلو، تر دې چې زمونږ مسلمانانو کې دا خبره هم رایج وه چې د سفر په میاشت کې دی خوشحالي نشي کولی خپل زوی ته د واده بندوبست یا خپل لور په نکاح باندې ورکول یا نور داسې خوشحالي دې کې به د خلکو یو عیب چې دی نو دوی ته ښکارېدلو او هغه عیب به دا و چې دې میاشت کې دا د بیمارو میاشت ده، دا د مصیبتونو میاشت ده. دا د هغوی په ذهن کې یو خبره جوړه شوې وه، یو رسم و یو رواج و. لیکن زما عزتمندو بنفسه په خپل په یو شیز کې منحوسیت دا نشته. دا مونږ او تاسو چې دی نو جوړې کړې خبرې دي. او ترمذی شریف کې حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم دی، د الله پاک نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کوي چې بندا په ما باندې څنګه معامله ساتي، یقین ساتي، زو سره اقرنګ کار کوم. نو د انسان عقیده چې په کوم شیز باندې جوړه شوله هغه رنګې معامله به د انسان سره کولی شي. نو مشرانو زنانو به دا میاشتې ته دې ته به د سپېرتوب په نظر باندې کتل چې دې کې دا نشي کولی ځکه دا د غمونو میاشت ده. نو زما عزتمندو دا زمونږ او ستاسو د ذهن نه دا خبره ختم شي. هر یو شیز کې اثر اچولو والا ذات دا د الله ذات دی، یو شیز کې طریقې راوستلو والا ذات دا د الله ذات دی. نو دې تبا خلکو ډېر په کم نظر باندې کتل. مونږ او تاسو لا پکار دي چې مونږ او تاسو به یو شیز کې بدفعلی دا نیول نه دي پکار. دا خو د جاهلیت یو زمانه وه، دا بدفعلی په غشو باندې تقسیم او داسې په سفر باندې روانېدل، بیا زنانه مخې ته راتلل یا سپی راتلل، دا د هغوی یو طریقه وه. یا د مارغه الوزول، دا د هغوی یو خپل پالونه وو او خپلې طریقې وي. مسلمان به د الله په ذات باندې کلک او مضبوطه عقیده ساتي، د الله جل جلاله په صفاتو باندې به مضبوطه عقیده ساتي چې د الله ذات حقیقي ذات دی، د الله پاک صفات دا حقیقي صفات دي. په مخلوقاتو کې چې دا څومره صفات مونږ او تاسو ته ښکاري دا ټول صفات چې دي نو دا د دوی خپل نه دي، دا عارضي صفات دي، دا ختمېدلو والا صفات دي. لکه مونږ او تاسو د الله جل جلاله صفت وایو ان الله سمیع بصیر، الله لیدون کې دی او الله اوریدون کې دی. نو د الله اوریدل، د الله لیدل، د الله علم، د الله قدرت دا حقیقي دی، دی باندې فنا ناراضي. و زموستم اوریدلی د غوګونو، زموستم لیدلی د سترګو، زموستا چې نو نیول دي د لاسونو، د خپو. اوس دې کې الله پاک خپل خپل صفات اچولی دي. د ژبې کار سره ترشه تاریخ شیزه خوب معلومول و دا صفات دي انسان له الله ورکړي دي خو حقیقي نه دي، ختمېدل والے دي. دا څه خلق په دنیا کې شته چې په جسم باندې خمزدار برابر دي لیکن د هغوی د غوږونو صفت نشته، اته الله پاک اغسته لري ابتدا کې اوس نشته. د سترګو صفت دی لیدل، دا د بعض خلکو وی یا خو بیخي د ابتدا نه الله ورنه کې چاله، یا دا سوي چې دا صفت وی ورستو په انسان باندې اړونواله راشي. د قرانګي د جبي صفت یو سړی ډېر خولي طریقې سره
آزادانه طریقې سره خبرې کوي خو یو وخت داسې راشي د باندې فالج بیماری چې دی نو اټیک وکړي د په دماغو باندې اثر وشي د په خولې باندې اثر وشي آزادانه طریقې سره خبرې نشي کولی یا مکمل ګونګا او چاړه شي یا چې دی نو وي خو دا خبرې معمولي وي دیو جن زمانږ یو استاد محترم قاری صاحب دی پر نمک منډی کې قاری ظاهر صاحب ډېر لوی خدمت د قرآن روان کړی دی تقریبا د دې مدرسه کې د هغه 15 کاله صرف د تجوید د درس شو چې تجوید پڑھاوي عالم هم دی او ښه بهترین انسان دی هغه وایي کله چې موږ ته خبره کوله ده تجوید په کال باندې یو ټیم په ما باندې چې دی نو د بیماری اټیک وکړلو نو دا بیماری چې په ما باندې راغله زما په خوله باندې اثر وشو زما په دماغو باندې اثر وشو تر دې پورې چې زما په ذهن کې څه ما سره کومه ذخیره د دعاګانو وه ما سره کومه ذخیره د قرآن وه ما سره څه دا ټول چې دی نو زما نه لاړل دا داسې بالکل زما دا ذهن خالی شو لکه څنګه چې موږ تاسو په موبایل کې نعتونه تقریرونه وغیره کومه ډیټا پکې وساتو او یو ټیم چې دی نو یا دا موبایل چې دی نو ډیلیټ شي د ده نه مکمل هر څه ختم شي میموري ختم شي د قرنګې زما د دې ذهن نه دا هر څه لاړل د بیماری نه پس چې کله زما کې خواله رالو نو ما صرف او صرف په 2 میاشتې یادولې که 100 میاشتو کې ما صرف سورت فاتحه زده کړې ده واپس ما په ژبه باندې به دا نه راتلل چې الحمدو کور کې دا غوی ماشاءالله چې څومره کور والا لري هغه ټول چې دی نو عالمان او حافظان نو ما ته سورت فاتحه مې انګور زده کړې وه زما په خولې به نه راتلله په 2-3 میاشتو کې ما صرف سورت فاتحه هغه مې زده کړله او د هغې نه په مزه باندې بیا به داسې کله نیم صورت کله اخوا دیخوا خو لیکن ذهن مې اوس هم 3-4 کاله وشو اوس مې هم هغه شان ذهن نه دی نو مطلب زما دا دی زما عزتمندو چې دا د انسان صفات د حقیقي صفات نه دي نن که یو انسان سره ذهن شته عقل شته پوهه شته دماغ شته خو د انسان په دې باندې زوال راتللی داسې وخت راتللی چې دا اس به نه وي دا ژبه به کار نه کوي دا غوږونه به کار نه کوي دا لاس او خولې به کار نه کوي نو اصل زمونږ استاسو په ذات د الله باندې پوره یقین راشي چې د الله ذات د الله صفات دا حقیقي صفات دي ذات حقیقي ذات دی زمونږ استاسو صفات دا عارضي دي زمونږ استاسو دا جسم دا عارضي دی دا ختمېدلو والا دی دا صحت دا ختمېدلو والا دی ځواني ختمېدلو والا ده تر دې پورې چې را زمونږ تاسو باندې کم بوډاوالی راشي دم ختمېدلو والا دی فرمای و هغه یو ځل یو کس چې دی نو د الله جل جلاله نه سوال وکړو و چې دا انسان ته ولې وجنې دا انسان دنیا ته راشي دې باندې فنا راشي دا ولې ختمېږي نو الله پاک هغه ته وفرمایي چې ته لاړ شه فصل وکړه چې فصل یې وکړل مثلا غنم یې وکړل نو چې کله د هغې ټیم راغلو نو دی روان شو او لورې راو اخیستو یو بل شي د دې کټ کول یې شروع کړه نو الله پاک ته تپوس وکړو چې دا فصل ولې کټ کې وایي دا چې کټ نه کړم دا بیا خرابېږي دا ختمېږي دا هسې چې دی نو په دې هواګانو سره او دغه رنګې په دې باندې مصیبتونه آفتونه راځي دا ختمېږي نو الله پاک ورته وایي چې دغه رنګې تا دا فصل د یو مقصد دپاره کرلی اخره کې چې هغه ستا مقصد راغی ته وایي چېرې دا زه ختمومه ځکه که د دې نه زه فایده حاصله نه کړمه نو دا ضایع کېږي ختمېږي وایي دغه رنګې دا انسان ما دنیا ته رالیږلی که دا زه وفات کومه نه نو دا په دې دنیا کې هسې ضایع کېږي هسې به هم په ده باندې چې دی نو حالات راځي زمانه به په ده باندې چې دی نو کله د ځوانۍ وي کله چې دی نو د بوډاوالي وي تر دې پورې چې دی به ضایع کېږي نو د دې وجې نه زه په ده باندې مرګ راولم د مرګ نه پس چې دی نو دا په یو ځای کې محفوظ شي هغه ځای کې محفوظ شي نو خلک بیا څه وایي وایي د دې انسان قبر چې دی نو هغه سره موجود دی نو زما عزتمندو زما اصل مقصد دا و چې زمونږ ستاسو صفات دا حقیقي صفات نه دي دا عارضي صفات دي دا ختمېدلو والا صفات دي په دې به موږ او تاسو اکتفا نه کوو مقصد به خپل ته اخلو د کم مقصد دپاره چې الله صفات را کړي دي دا به ته اخلو خو لیکن پورا اعتماد به پې نه کوو
ځکه چې دا ختمېدلو والی دي. نور الله پاک موږ او تاسو ته سترګې راکړي دي د کتلو دپاره، غوږونه راکړي دي د اورېدلو دپاره، لاسونه راکړي دي د یو شیز د نیولو دپاره، خپې راکړي دي د دې دپاره چې په دې باندې یو طرف ته تلل وشي. اوس د دې یو چې دی نو ښه طرف ته تلل دي او ښه استعمال دی او بل طرف ته د بد استعمال دی. نو راشئ چې موږ او تاسو د خپل صفات دا په ښه ځایونو کې استعمال کوو. لاسونه دې باندې د الله کتاب واراولو، خپو باندې د الله کتاب طرف ته لاړ شو، منځ طرف ته لاړ شو، دغرانګې ښې خبرو طرف ته لاړ شو، په غوږونو باندې ښې خبرې واورو، په سترګو باندې چې دی نو ښه شیزونه وګورو، د الله جل جلاله کتاب ته به وګورو. او دا د ایمان دپاره الله پاک یو څو خبرې کړې دي. حسن بصري رحمه الله لیکلي دي، وایي د انسان د ایمان چې زما ایمان چې دی نو دا قوي دی او زما ایمان پوخ دی، د ده لپاره یو درې خبرې دي چې دا پر انسان کې راغلی دی، نو دی پوه شي چې زما ایمان کامل ایمان دی او دی خوشحاله شي وایي الحمدلله زما ایمان کې قوت دی. د هر چا خپل خپل تجربې وي، څوک چې دی نو په یو شي باندې تجربه وکړي، څوک په بل باندې وکړي، د هغې موافق چې دی نو هغه ته رزلټ او نتیجه راشي، بیا هغه دا وایي چې یاره زه مخکې دا چې دی چاته بیان کړمه چې دا خلکو ته هم دا خبره ذهن ته را برابر شي. نو هغه یو درې خبرې دي چې کله په انسان کې دا پیدا شولې نو د دې انسان ایمان کامل ایمان دی. الله دې زموږ ستاسو ایمان هم کامل ایمان جوړ کړي، مکمل ایمان دی الله موږ تاسو ته راکړي. ناقص ایمان دا ټیک نه دی. ناقص ایمان باندې څه نه کېږي، پوره ایمان لکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، مسلمانه په اسلام کې پوره داخل شه، پوره اسلام ومنه. دا نه چې د یهودو په شان افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، چې بعضې کتاب د حصې بعضې کتاب باندې ایمان راوړي او بعضې باندې نه راوړي. چې کوم ستا د خواهش موافق دي، ستا پکې دنیاوي فایده شته هغه منې، او چې کوم کې فایده نشته دنیاوي بیا نه منې. نو دا درې صفات چې دی نو هر مسلمان لره په ځان کې پیدا کول پکار دی، او چې کله پکې دا پیدا شو وایي دی خوشحاله شي چې زما ایمان کامل دی. اول صفت دا چې کله دا منځ ته ودرېدلو او منځ د اوږد کړلو، دلې خوند ورکړلو، قیام یې اوږد شولو، رکوع یې اوږده شوله، سجده یې اوږده شوله، او دله په دې کې نورم خوند مزه لذت محسوسېدلو چې زه دا قیامه لږ نورم اوږد کړم، زه دا رکوع چې زه پکې 3 ځله تسبیحات ویم، چې زه پکې 5 اووه ځله او 10 ځله ویم، رکوع کې هم دغه رنګې. نو دی پوه شي چې زما ایمان کې قوت شته. او چې کله دی په مانځه کې تنګېدلو، په مانځه کې په قیام باندې، په رکوع په سجده باندې تنګېدلو، نو بیا پوه شي چې د دې ایمان ناقص دی، ایمان کې پوره نشته. دې باندې موږ تاسو لږ سوچ کوو، مانځه ته ودرېږو یا ځان له مونځ ته ودرېږو یا جمع ته ودرېږو، نو دا صفات به موږ تاسو چې دی نو په ځان باندې چې حاوي کوو. د دې وجې نه چې آیا زموږ او ستاسو د خپل ایمان امتحان والو، بابا ته دغه موږ او تاسو د خپل ایمان څه والو امتحان والو. او دویم نمبر چې کله چې دی نو تاسو ته ذکر ته کېنئ، ذکر ته تاسو کله کېنئ او ذکر تاسو له خوند مزه درکړله، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، استغفر الله، او دغه رنګې ته روان وي چې ته یو ذکر کې مثلا ته سلسله چې دی نو کلمه وې او تا له خوند دا درکوي چې زه دا زیاته ویمه، 200 ځله ویمه، او دا چې دی نو 300 ځله ویمه، ذکر دله په خوند مزه درکوي، وایي ته پوه شې چې زما ایمان کامل دی، الحمدلله. او دریم نمبر دا چې د قرآن کریم تلاوت درله خوند درکوي، قرآن ته ناسې په خپله تلاوت کې یې د بل چا نه اورې او تا ته په دې کې خوند مزه لازي. چېرې دا قرآن کریم خو ما چې دی نو نن نیمه سپاره وکړله، زه چې دی نو یو سپاره ولې چې دی نو نه کومه، نو زما عزتمندو دا علامات د ایمان دي. الله دې موږ او تاسو ته زموږ او ستاسو لري الله داسې ایمانونه جوړ کړي څنګه چې د امام حسن بصري رحمه الله ایمانو، څنګه چې زموږ استاد امام ابو حنیفه رحمه الله ایمانو، څنګه چې د صحابو ایمانو، څنګه د پیغمبرانو ایمانو، داسې ایمان چې دی نو زموږ استاسو نه غواړي الله. ناقص ایمان ته ضرورت نشته. نو چې اوس انسان مانځه ته ودرېد او دی وایي کله به دا مونځ ختمېږي، دا خو د ماسپښین مثلا 10 رکعات لري، د جمعې چې دی نو 12 رکعات لري،
دا به زه اوس کله ختموم او کله به امام سلام ګرځوي چې زه له ټولو نه مخکې اوځم. دا ګورې زموږ په معاشره کې ډېر یو دغه تاسو وګورئ الحمدلله تاسو هم ډېر ګرځئ را ګرځئ مونږ هم وګرځېدلو په خپل هم په خپل ځای باندې پاتې شولو خلک هم ولیدل په خپل هم په خپل مونږ خپله په منځ کې چې دی نو هغه رنګې خوند مزه نشته او دا د قیامت علامه ده. وایي کله چې قیامت نږدې شي نو د مونځ نه به خشوع چته شي په ډکه جمع کې به یو قسم په صحیح طریقه باندې مونځ نه کوي بس صرف راځي به په ځان باندې به بوج ګڼي چې زه اوس زمانه چې دی نو کله دا مونځ به زه ختمومه دا 2 رکعاته چې دی نو ګړۍ ته کتل وي چېرې زه به کله چې دی نو دا 15 رکعاته چې دی نو په 15 منټو کې کومه او دا 10 رکعاته به زه په 2 منټو کې کومه په دې نیت باندې راځي د جمع پسې اکثر چې دی نو دا حالات جوړ شوي دي تاسو ګورئ مخکې یو کس ولاړ وي شاته پسې چې دی نو 2-3 کسان ولاړ وي کله چې رکوع شي سجدې له چې لاړ شي هغه مخکې کس چې دی ترې وتښتي دا نور کسان شاته په سجده باندې پرېږدي. ای زما عزتمند اوس به مونږ څه کوو مونږ تاسو عبادت پسې ټوکې راغېستې دي الله له به مونږ څه جواب ورکوو نورې خبرې خو پرېږده قرآن سره زمونږ او ستاسو څه معامله ده زمونږ او ستاسو چې دی نو علماو سره کومه معامله ده او جماعتونو سره کومه معامله ده هغه خو به لرې کړو خو هغه شي چې ما تا باندې چې دی نو لازم دی په 24 غنټو کې به ما تا باندې چې دی نو دا 5 منځونه الله فرض کړي دي هغې سره زمونږ او ستاسو کومه حالت دی. نو ځکه امام حسن بصري رحمه الله فرمایي چې کله یو انسان لره مونځ خوند ورکړلو د د ایمان کامل دی کله چې دی نو دته ذکر خوند ورکړلو د د ایمان کامل دی او کله چې د قرآن کریم تلاوت خوند ورکړلو د ایمان کامل دی. راشئ مونږ او تاسو خپله معاشره وګورو مونږ او تاسو څه کوو مونږ او تاسو هغه ځای ته منډه کوو چې کوم ځای کې مونځ زر کېږي هغه امام پسې مونږ او تاسو جمع کوو چې کوم ډېر زر مونځ کوي. دا خو ټوکې نه دي دا خو لوبې نه دي دا خو عبادت دی. نو اصل کې زمونږ موضوع اصل کې بله وه خو دا څو خبرې پکې داسې راشي زما عزتمندو په دې خپل ایمان باندې ګورې سوچ کول پکار دي.